گندم بنام گندم دلاری میگیره. خوب گندمش تخمش خوبشه. دیگه در وقت کشت کار ما سر گاو بود. باز جغل میکردیم، چپر میکردیم. ټیم چې دا 2 منه وزن لري، که 3 ټیمه واچوو 6 منه کې، که 4 واچوو 8 منه. یو رتلوک سره درنو کتونکو دا د کابل د چهارسیاب ولسوالۍ اړوند کلی جان خان سیمه ده. په دې سیمه کې تاسو ګورئ چې بزګران په بېلابېلو کارونو بوخت دي، په بېلابېلو کروندو بوخت دي. دوی اوس وخت د غنمو را رسېدلی چې غنم لو شوي دي او په راټولولو یې دلته ځینې کسان بوخت دي. په دې پروګرام کې زه غواړم چې تاسو د دغې سیمې د بزګرانو دغه روزمره کارونه وګورئ، د غنمو د لو او دغه راز د غنمو د راټولولو. په ټوله کې به د دغه سیمې د بزګرانو له حاله خبر شي چې دوی په څه باندې بوخت دي او دغه اوس فصل ده چې د کوم څه پای ته رسېدلی دي. اوس فعلا د غنمو وخت ده چې راټولیږي، ترېشل کیږي. اگر صبحی وقت جمع کنیم با شک باشه، خوب ترشل ماشین نمیدنش، تر می باشه. حالا خوب خشک باشه، خوب به اصطلاح ماشین دیگه خوب زورش بسیار یک برده میرسه دیگه، خوب گندم به اصطلاح پاک هم میکشه و دیگه زود میدهشو میکنه. اگر این صبحی وقت جمع کنیم شک مثلا میبره تر می باشه، خوب بسیار به تکلیف میشه دیگه. چیام ماشین هم ترشل تو خوب صحیح به اصطلاح گندم خوب صحیح نمیکشه، استاد میشه. ولی گندم خوب است امسال هم خوبه دیگه. امسال نسبت به تو برای خودی نگیم به سال نمی گندمای سی گندم بنام گندم دلاری میگیره. خوب گندمش تخمش خوبشه. باز دیگه گندم شکل کنیم به اصطلاح جوار میکنیم، جوار بر مال خوره دیگه، بر گوا. باز اگر بنجاری میام که او باشه بنجاری میام کشت کنیم، بنجاری میام میرسه دیگه. خب او نیست قدر باز بنجان سر او کار داره. جوار رو میکاره، مردم ارزان هم میکاره جای گندم. باز او کس او کم کار داره به اصطلاح اون میرسه. درنو کتونکو تاسو د کاکا خبرې واورېدې. دی وایي په دغه ګرمي کې موږ ځکه غنم ټولوو چې لامل یې دا ده په سهار وخت کې که چېرته غنم ټول شي نو بیا یو رقم نم لري چې هغه ښه ترېشل کېږي نه. نو په دغه لمر کې ځکه ټولوي چې غنم وچ شوي دي او نم نه لري، هغه ډېري ته چې وړل کېږي بیا په ترېشل کې ښه ایستل کېږي. اینم فعلا گندم درو کردیم، ترشل کردیم، کاش در اینجا مانده دیگه چیز شوار داشتیم. بعد از این زمین او میتیم یا جوار یا بانجان رومی یا شفتل چیزا میکنیم. امسال هم باران شد، خب باران در این منطقه ما بسیار کم شد، خب ما درو نکردیم تا وقت. زمانی که باران شد ما درو نکردیم، اون وقت گندم ساده بوده، اون وقت نقص نمیکنیم. خوب است، از پارسال هم کردم، سال بهتر است از کشتوش، حاصلش خوبش بود امسال. د چهارسیاب ولسوالۍ په قلعه جان خان سیمه کې عبدالحمید یو له هغو پخوانیو بزګرانو څخه دی چې په دې سیمه کې له هغه وخت راهیسې کرکیله کړې چې د کرکیلې اړوند اړین وسایل هم نه وو. نوموړی موږ ته د کرکیلې له پخوانیو دودونو کیسې کوي. هغه وختونه یادوي چې کروندې به د غوایانو په مرسته کېدلې او هر کار به په سخت زحمت او د مټو په زور کېده. جوان که بودیم در اون وقت خب بیادر زمین فریمان بود. حال زمین ها شخصی شده بود، زمین های دولتی بود. ما در اون منطقه تنگی سیدان و قلعه شاقاچی میگه در اونجا زمین های دولتی بسیار زیاد بود. اینمی نمرای گلباغ که هست نمیاله، اینمی نمرا که جور شده اینجا کلی زمین های دولتی بود، زمین های شامود خان بود. در اون زمین جاد بود پیش هر دیقان 20 جیب 15 جیب 18 جیب 25 جیب زمین بود. دیگه در اون کشت کار ما سر گاو بود. باز جغل میکردیم، چپر میکردیم، تخمینا 15 روز 16 روز ما گاو میگشتانیم سر گندم تا که گندم کلش میده میشد خرمن میکردیم، باز باد میکردیم. تخمینا 25 روز
تا 1 ماه را در بر میگرفت. عبدالحمید وایي پخوا به مو خپل غنم تر بل کاله هم کېدل او د دې ترڅنګ به مو له خپلې اندازې زیات غنم د دې لپاره پلورل چې د ژوند نور اړین توکي پرې راونیسو. بالکل آرد نمیخریدیم. سالانه ما خود ما تخمینا 5 خروار 6 خروار گندم فروشی داشتیم، مفروختیم سر زمین علافه. خود او گندم مردان بود، یک سیر گندم 40 روپه بود، 38 روپه 40 روپه یک سیر گندم بود. مفروختیم، باز از پیسیش میگرفتیم، یکان مشکلات دیگه خدا سرش رفت میگه. این همی دیقانی که همی 4 نفر بودیم، همیجا زمین 4 بیتره همی گندم چیز کشیده بودیم، گندم خلاص بخیر بعد گندم پس جایش بانجان بخیر میکنیم. در پولیس اینمی کشورو است، کشورو کشتیم بازیم بانجان است، بانجان خلاص شود دیگه. بس اینمی کار بارز. امسال خوب بود گندم نسبت به پارسال. پارسال بارونا زیاد بورید، گندم سرخی گرفت، امسال نبورید، گندم ما رو قدر نگرفت. بس مصرفتونه خدای در رضاش الحمدلله. سبای روز ماخستان لاړ شو، کله مثال شپې 2 بجې لاړ شو، کله 3 بجې لاړ شو. بس ورځ د تیریږي، شکر دی خدای نه ډېر رضا یو. په خپل کاروبار کې ډېر شکر ادا کوو دی الله تعالی. نیمایي نه خلاص دی، په اخري هغه کې دی بس یو څو مشتریان مو پاتې دي، همدغه چې مثال موږ خلاص کو بیا لوګر خواته کته کېږو. نوره د دین هلته بس سیزن شروع دی، بس ورور همداسې بیا ځو میدان خواته، میدان ورداګو خواته، میدان ورداګو نه بیا پاس ځو غزني خواته، غزني نه بیا بېرته راکته کېږو ګردیز ته ځو. اخري شټاپ بیا موږ زراجات چې کله ووهلو نو زیاتي بیا خلاص شي، زیاتي راشو کور کې دمام شو، بس استراحت وکړو، بیا نو تر مني پورې بیا څه کاروبار. ته موږ ته د غنمو د حاصلاتو په اړه د خپله کیسه وکړه. څومره ځمکه باندې تاسو غنم کرلی وو، څنګه وو حاصل خو 1.5 جراب ځمکې باندې موږ کرلی وو، نو تقریبا د 2 خروارو نه پورته راځي. دغه ټیم تاسې چې دې کې ور اچوي بیا هلته اچوي، دې په اړه راته ووایه چې دا وزن دا څنګه ده؟ دا وزن د هر ټیم چې دا 2 منه وزن لري، که 3 ټیمه واچوو 6 منه کي، که 4 واچوو 8 منه یو بوجۍ کې واچوو. غیر له غنمو نور کوم شیان دلته کرل کېږي؟ غیر له غنمو نه دلته کچالو هم کرل کېږي، حاصل هم ورکوي، بانجان دي، بانجان رومي دي، جوار هم کرل کېږي، لوبیا نشان هم کرل. روزګار مو څنګه ده؟ ښه ده؟ شکر ده الحمدلله، ښه ده، ښه ده، بد نه ده. څه چې قسمت کې بیا هغه رارسېږي نو ښه ده. درنو کتونکو، تاسو د غنمو راټولولو پروسه وکتله چې بزګران لګیا وو، دوی د ترېشلو پروسه مو وکتله چې خلک لګیا وو ترېشلې کول، غنم یې راټولول. ځینې ویل چې په ګرمي کې د دې په خاطر راټولېږي چې د ترېشل لپاره ښه برابر شي. دلته چې موږ راغلو، ځینې بزګران او دهقانان د کچالو په راټولولو چې دا د ځمکې نه راباسي په دې باندې بوخت وو. نو راغلم دوی سره به هم لنډې خبرې وکړو. پیل کې چې کاکا مې خوا کې ناسته، له ده نه به د کچالو په اړه باندې پوښتنې وکړو. پیل کې تاسو نوم راته ووایه، ستا نوم چې دی کاکا؟ زما نوم خاورې جانداد. کاکا جانداد، دا راته ووایه چې څنګه دي حاصلات؟ کچالو مو په څومره ځمکه باندې کرلي دي او په ټوله کې څنګه دي؟ ولنو دا 3 جراب ځمکه ده، دا کچالو دی چې زراعت ډېر په شا روان دی. میږ حاصل ډېر خراب شوي دي، ساکان چینجي وهلي دي، دوا نه لرو، په مصرف پیسې نه لرو، مقصد چې کار په وکړو دوا دی شي سره ورکو، مقصد بل شی ورکو. دغه ستونزه چې پکې ښکاري دا چینجي وهلي دي؟ دا چینجي وهلي دي، بس ټول داسې در بدل ورځ ده هغه پاتې شو، پسمانده کچالو یې مو واړه دي او هغه ورته ونه رسېده، کوټ سره دوا ورته ونه رسېده. غیر د کچالو نه دلته په دغه سیمه کې دغه خلک بزګران یا دهقانان په څه شي باندې ډېر زیات بوخت دي؟ ولا نو زیات خو
دغه طرف په غنمو هر شی زیات دي، کچالو، بانجان، لوبیا، دغه شیان دا ځمکه کوي، بل شی نه کوي. په دغه 3 جریبه ځمکه چې تاسو یاده کړه څومره کچالو تاسو کرلی وو؟ دغه ونې موږ 2500 منه. 2500 منه. اوس کوم حاصل چې لاسته ترې راغلی ده دا خو معلومه ده چې زیات دي، ولې په دغه شکل باندې چې چینجي وهلي دي تاوان سره خو نه یې مخ شوي؟ ولا نو 15,000 روپۍ موږ مصرف کړی دی دنې. 15,000 روپۍ دغه لا په راکړي، د مزدوران، د ډوډۍ، بل شی بس سر په سر موږ خلاصېږو، موږ ته څه نه پاتې کېږي. ډېره مننه کاکا چې موږ سره د خبرې وکړې، په دې هیله چې راتلونکي کې حاصلات ستاسو بیخي ښه شي او یو څه ګټه درته پاتې شي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. درنو کتونکو، په دې هیله چې په ننني پروګرام کې د چهارسیاب ولسوالۍ د یو شمېر بزګرانو خبرې تاسو واورېدلې چې دوی د غنمو راټولولو دغه راز په دغه ولسوالۍ کې چې دوی په څه باندې بوخت دي دغه ټول جریان یې راسره شریک تاسو دغه پروګرام د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بیا او بل دغسې یو پروګرام چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو هر چېرته چې یاست خوښه او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.